د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په بلوچستان ایالات کې پر یو مهم فوزي هدف هوایي بریدونه ترسره کړي. دقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په بلوچستان ایالات کې پر یو مهم فوزي هدف هوایي بریدونه ترسره کړي. د وزارت ویان مرستیال نصرت الله په وینا افغان هوایي ځواک نن سهار شاوخوا 8 بجې د بلوچستان د کچلاغ په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو یو مهم مرکز په نښه کړی. د نوموړي په خبره دا برید د هغه مرکز پر ضد ترسره شوی چې د غزبند په نوم یادېږي او د پاکستان د سرحدي ځواکونو د عمومي قماندانۍ په توګه کارول کیږي. دغه ځواکونه د پاکستان FC یا فرنټر کرپس په نوم پیژندل کیږي چې په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د مرستیال ویان د معلوماتو له مخې د افغان هوایي ځواک الوتکو د یاد مرکز پر مهمو تاسیساتو دقیق بریدونه کړي. هغه ویلي چې په دې عملیات کې د پاکستاني ځواکونو د سر او مال درانه زیانونه اوښتي او د مرکز یو شمیر مهمې برخې زیانمنې شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دا برید د وروستي تاوتریخوالو او پر افغان خاوره د ترسره شوي بریدونو په غبرګون کې شوي. د چارواکو په وینا افغان ځواکونه به د هیواد د حاکمیت او امنیت ساتنې لپاره هر ډول اړین اقدام وکړي. کچلاغ سیمه چې د کویټې ښار ته نږدې پرته ده د بلوچستان له مهمو امنیتي سیمو څخه بلل کیږي. دا سیمه د پاکستان د سرحدي ځواکونو لپاره یو مهم فوزي مرکز ګڼل کیږي. تر اوسه د پاکستان حکومت او یا هم د پاکستان پوځ د دغه بریدونو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور کړی، خو سیمه ییزې سرچینو ویلي چې د برید وروسته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو تګ راتګ زیات شوی او ځینې لارې هم تړل شوي. سیاسي او پوځي شنونکي وایي که دا ډول بریدونه دوام پیدا کړي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ ښایي نور هم زیات شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.